بیا هغه ناصرت ته راغو چېرته چې لوی شوی و. څنګه یې؟ زه ښه یم. او د سبت په ورځ عبادت خانې ته د معمول په مطابق لاړو. هغه تلاوت دپاره ودرېده او ورته د یشیا نبي تومار ورکړی شو. د مالک خدای روح په ما نازل دی، ځکه هغه زه مسه کړی یم چې غریبانانو له زیری ورکم، او دې ته یې رالیږلی یم چې قیدیانو ته د ازادۍ او ړندو ته د بینایۍ اعلان وکم، او چې مظلومان آزاد کم، او په دې کال به د مالک خدای د احساناتو اعلان وکم. څومره ښې خبرې کوي. نن چې تاسو د کلام کومه حصه واورېده نو هغه پوره شوه. څه کلام پوره شو؟ دا لوس خو صرف مسیح پوره کولی شي. دا څنګه کیدی شي؟ تاسو به ما ته دا متل ضرور وایئ، حکیمه خپل ځان روغ کا، او دا به هم وایئ تا چې هر څه کفر نهوم کې کړي دي هغه څه دلته خپله ښاریه کې وکړه. زه تاسو ته وایم یو نبي هم په خپل ښار کې چا قبول کړی نه دی. نو عیسی د ځان په هکله هغوی پوه کړ چې هغه خدای مسح کړی دی او د خلکو خلاصون دپاره یې راستولی دی، خو یهودیانو هغه د مسیح په طور قبول نه کړ او غوښتل یې چې هغه د غره نه ښکته وغورځوي، خو هغه د هغوی منځ نه ووتو او لاړو.